بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو ویډیو مونږه مخکې کړې وه چې په هغې کې مونږه دوه تپوسونه او سوالونه او د هغې جواب تلاش کولو کوشش کړی. یو تپوس دا و چې پښتانه او پښتو ژبه 15,000 کاله زاړه دي، نو دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده؟ او دویمه خبره دا چې پښتانه بن اسرائیل دي او که نه دي. نو د دې دواړو خبرو جواب په هغه ویډیو کې مونږ ورکړی دی. دریم سوال چې دی چې نن په هغې باندې دا ویډیو کوو نو هغه دا دی چې دا کیس عبدالرشید چې خلک یادوي چې دا د پښتنو بابا تیر شوی دی او د پښتنو اولاد د ده نه دی او دی صحابي و، نو آیا دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده؟ نو نن په دې باندې بحث کوو. نو ګورئ چې کوم خلک دا خبره کوي چې او دی تیر شوی دی په ریل کې او د پښتنو بابا دی د پښتنو د موجوده نسل د ده نه شروع شوی دی او دی صحابي و، نو هغوی څنګه سټوري بیانوي؟ نو هغوی دا وایي چې دا داسې چل دی چې کیس نوم یو سړی و د پښتنو او هغه د دې علاقې نه په هغه زمانه کې چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو، نو هغه د دلته نه لاړ عربو ته، او چې عربو ته لاړ نو خالد بن ولید چې دا د ده ملګری و د کیس د ده په ترو باندې نبي علیه السلام سره ملاقات وکړو او په هغه ملاقات کې د حضور صلی الله علیه وسلم په لاس باندې مسلمان شو. نو نبی علیہ السلام وی بیا دله دا نوم کې خود عبدالرشید، نو لہذا د هغې نه پس چې کوم دی نه د نوم شو کیس عبدالرشید. داسې شوي په ریل کې نو بیا خو کیس عبدالرشید صحابي شو. یو ځای کې شاعر وایي مونږه نوسیو د خالد تاریخ گواه دی زمونږ په یوه باندې پوهېږو دوه او درې نه منو. نو دا دی چې وایي مونږ نوسیو د خالد، نو وایي په دغه سټوري کې ورسره دا لیکلي دي چې کیس چې کله هلته کې مسلمان شو د خالد بن ولید ول خپل لور ورکړه، نو د هغې نه چې کوم نسل روان شو نه هلکه د خالد نوسي شو. نو موږ د خالد بن ولید نوسي و او هغه یو بادر جرنیل و، ځکه پښتانه وروستو بیا واریرز و جنګیالي و او بادري هم شو کړې ده. نو دا هغه سټوري ده چې کوم خلک وایي داسې دي، خو بل طرف ته ډېر خلک پوهان او ریسرچرز چې کوم دي هغوی وایي چې دا یوه جوړه خبره ده او د دې هېڅ ثبوت نشته چې آیا په رښتیا کې کیس تیر شوی دی او که نه دی تیر شوی. چې څوک وایي چې دا فرضي کردار تیر شوی دی او دا نه دی تیر شوی، نو هغوی خو هم څه دلایل ورکوي که نه. نو د هغوی د طرف نه چې کوم دلایل دي، نو نمبر 1 هغوی وایي چې د کیس عبدالرشید په نوم باندې په صحابو کې اډو صحابي نه تیر شوی. نمبر 2 اسماء الرجال چې کوم علم دی چې په هغې کې د 10 لاکو خلکو د باره کې چې کوم دی نو د هغوی بایوګرافیز دي پکې، نو هغې 10 لاکو خلکو کې هم د کیس عبدالرشید په نوم باندې څوک نشته. درېیمه خبره دا ده چې د حدیث په کتابونو کې د دغه ملاقات چې دا سړی تللی دی او نبي علیه السلام سره ملاقات کړی دی، د حدیث په کتابونو کې هم د دې واقعي بالکل ذکر نشته، په دلایلو کې وزن هم شته. نو د دواړو طرفونه چې کوم دی تر نن تاریخه څنګه چې د بني اسرائیلو هغه خبره ده چې مهمه ده چې لا تر اوسه پورې حل نه شوه چې پښتانه د بني اسرائیلو اولاد دی او که نه دی، او پښتانه 15,000 کاله زوړ قوم دی او که نه 2,000 او 3,000 کاله زوړ قوم دی چې د هغې څنګه داسې ثبوت نشته، داسې د دې خبرې هم ثبوت نشته. او اخري به خبره بیا څنګه چې هغه ویډیو کې ما ویلي چې دې خبرو کې چې پښتانه بني اسرائیل دی که نه دي، 3,000 کاله زاړه دي او که 15,000 کاله زاړه دي، د کیس اولاد دی او که نه دی، د دې خبرو نه زیاته اهمه خبره دا ده چې مونږه کوم معلوم تاریخ دی نه په هغې معلوم تاریخ کې هسې هم چې کوم دی نو بې شمېره خلک او بې شمېره واقعات شته چې مونږ په هغې باندې فخر وکړو، نه دې ته پکې څه ضرورت دی. او ورسره ریلیټډ اهمه خبره دا ده چې مونږه نن په پریزنټ کې په کوم حال کې یو، نو دا زمونږ دپاره اهمه ده چې مونږ ځان اوس د نړۍ نورو قومونو سره په زغل کې په منډه کې یو برابر